کاغذونه مې د لاس څخه شمال وړي ټکان وشول ویل کېږي ستا دسمال لږ مې پرېږدی چې په حال کې شمه پاتې دا د مینې کیسې مه کوئ ما خیال قرار کښېنئ د دوی هره ورځ دا حال وي پښتانه د دوی ودونه په جنجال قیس هغې غزا ته تللی خدای دې خیر کړي د شهید د جب شیان چې انډې وایي لټوم د امن ورکاځی مې ورک دی لټوم د امن ورکاځی مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم که څوک څه غواړي زه خیر د پښتون غواړم نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی نو په دغه سبب ځکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی په هر حال کډه په سره پکې زغلیږم 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 له کابله تر اټکا ځای مې ورک دی له کابله تر اټکا ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی هره ساه مې سره لمبه شوله لایکه 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 نه مې پلار شته نه د کا ځای مې ورک دی نه مې پلار شته نه د کا ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاونده ستا په ځمکه ځای مې ورک دی لټوم د امن ورکه ځای مې ورک دی
یا خاوند ستا په ځمکه ځای مې ورک دی یا خاوند ستا په ځمکه ځای مې ورک دی. چې ما واورېده پوره خو یو الله دی، یعنی د هر څه نه پوره بس زما د خوا نه دغه خبره د څو نمرې 95 نه ورسل نه 200 نمرې دومره خوند چې ما د درنونه قسم دی نن اخیستی دی. واه 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 ډېر په سر